أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط ديات کې الله پاک یو بل سوال نبی علیہ السلام نه صحابو کړی دی هغې تذکره ده یا د هغې جواب یې ذکر کړی دی الله پاک ويسألونك عن المحيط تپوس کوي ستا نه په باره د حیض کې حیض بیماري ده زنانو ته راځي هره میاشت راځي کم از کم 3 ورځې 3 ورځو نه کمه نه او زیاتو نه زیات چې دی 10 ورځې اکثریت 6 ورځې او هره میاشت راځي نو 3 ورځو نه والا د 10 ورځو په منځ کې 10 ورځو نه سیوا دی نو دې تپوس په دې کیفیت کوي چې دې په دې بیمارۍ باره کې تپوس کوي چې په دې کې خپل کورواله ته نږدې کېدل او کوروالی کول څنګه دي دې څه احکامات دي الله پاک فرمایي قل ورته وایه نبي علیه السلام واذن دا یوه ګندګي ده په بیماري چې کله راشي دا ګندګي ده فاعتزلوا النساء في المحيض نو په ډډه اوسئ جدا اوسئ د بیبیانو خپلو نه في المحيض په دې بیمارۍ په دې وخت کې نو چې کله دا بیماري د خپلو بیبیانو نه په ډډه اوسئ د کوروالی او میل ملاپ د هغو سره مه کوئ ځکه چې ګندګي ورته وویل شو ولا تقربوهن او دې ته مه نږدې کېږئ معنا کوروالی او صحبت دې سره مه کوئ حتی یطهرن تر دې پورې چې دې پاکې شي فاذا تطهرن پس کله چې دې ښې پاکې شي نو فأتوهن من حیث امرکم الله نو پس راتله کوئ دې ته معنا بیا تاسو کوروالی او نږدېوالی کولی شئ لیکن من حیث امرکم الله د هغه ځای نه چې الله پاک حکم کړی د الله پاک حکم د کوم طرفه دی مخکې د هغې وضاحت روان دی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین او الله پاک توبه کوونکي خوښوي او خوښوي پاکي حاصلوونکي معنا که دا ورځې چې دي په دې بیمارۍ په دې ورځو کې جایز خو نه دي اوس انسان دی که خطأن یا داسې اتفاقا ترې وشوه دا غلطي ترې وشوه چې په دې ورځو کې د دې بیمارۍ په دې ورځو کې کوروالی وکړو یا نږدېوالی وکړو نو بیا به څه کوي توبه وباسي نو الله پاک ان الله يحب التوابین ځکه چې الله پاک دې منع کړې ده نو چې منع دې کړې ده او ودې کړو خو د ګناه دې وکړو نو بیا د دې دا هغه دی چې توبه به وباسي نو بیا ان الله يحب التوابین الله پاک څه کوي غلطي او خطا چې د الله پاک معاف کوي یعنې خوښۍ توبه کوونکي معنا چې الله پاک د دې توبه قبلوي توبه به ستاسو قبولوي او يحب المتطهرین او الله پاک خوښوي پاکي حاصلوونکي یعنې په دې ورځو کې دا چونکې د بیمارۍ او د ګندګۍ ورځې دي نو چې څوک ځان ساتي الله پاک دا خوښوي یا دا چې د منهیاتو نه الله نه یعنې الله پاک چې څه شی هم منع کړی دی چې د هغې نه ځان ساتي چې انسان پاک اوسي که نه الله پاک چې کوم شي منع کړي ده هغې نه ځان ساتل څه دی دا الله پاک دا پاک دا منع خلک چې الله پاک د څه نه منع کړي د حرام کارونو ځان ساتي الله پاک داسې خلک خوښوي نساؤکم حرث لکم دې کې د هغې وضاحت دی چې فأتوهن من حیث امرکم الله چې تاسو راتله کوئ خپلو بیبیانو ته یعنې د کوم ځای نه چې الله حکم کړی نو نساؤکم حرث لکم ستاسو بیبیانې ستاسو دپاره فصل دی مطلب دا څنګه چې فصل چې دی هغه انسان وکري او بیا راوخیږي نو انسان ته دې ثمره حاصل شي د هغې هغه میوې حاصل شي یا د هغې فصل حاصل شي نو دارنګې نساؤکم حرث لکم ستاسو بیبیانې هم ستاسو دپاره په شان د فصل دي یعنې ستاسو دپاره د فصل دی او فصل مطلب دا چې کله تاسو داسې کوروالی وغیره وروسته الله پاک تاسو له دې نه اولاد درکوي یعنې هغه فصل په دې صورت کې چې تاسو د الله پاک د دې نه اولاد درکوي نو ستاسو دپاره د فصل دی دا بیبیانې ستاسو نو فأتو حرثکم نو بس راتله کوئ خپل فصل ته یعنې څنګه چې سړی خپل فصل تماشا او دغه کوي نو دغه شان تاسو دې فصل ته راتله کوئ انا شئتم د کوم طرفه چې تاسو غواړئ مطلب دا چې خپل دا ستاسو د فصل ځای دی دا الله پاک ستاسو لپاره حلال ګرځوي د دې نه الله پاک توالد تناسل یعنې نسبونه او د سلسله انسانیت ته دې نه شروع ده نو تاسو راتله کوئ دې ته نه کوروالی کوئ لیکن انا شئتم کوم طرف د کوم ځای نه چې تاسو غواړئ مطلب دا چې دا کوم طرف تاسو غواړئ لیکن د فصل کوم ځای نه چې الله پاک د کوم طرفه چې تاسو الله پاک اولاد درکوي استعمال له هغې طرف کوئ نور تاسو چې په څه طریقه غواړئ وقدموا لانفسکم
مخکې الله پاک فرمایي د خپل مخکې ولېږي د خپلو نفسونو دپاره نیکۍ یعنې صرف دا نه ده چې صرف د بیبیانو یا انسان چې دی په شهواتو او په دنیاوي خوندونو او په لذاتو کې صرف ونغلي صرف بالکل د دې شهوات او خپلې مزې حاصلوي بلکې څه وقدموا لانفسکم د دې سره سره دا خو به ستاسو دپاره الله پاک حلال ګرځوي دا یو سنت طریقه ده لیکن وقدموا لانفسکم چې تاسو د خپل ځانونو دپاره مخکې ولګئ یعنې نور اعمال هم کوئ نیک اعمال هم کوئ یوازې په خپلو خواهشاتو باندې زندګي مه تېروئ واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه یعنې هم نیک اعمال کوئ او د الله پاک سره سره د هغې سره څه کوئ د الله پاک نه یره هم کوئ د الله پاک نه یره هم ساتئ ځکه چې دا نیک اعمالو نه وروسته بالخصوص ډېر زیاته یاره پکار ده چې دی قبولېږي که الټه سړي باندې وبال جوړېږي یعنې مثال په طور د نیکۍ یو کار کې او د شهرت دپاره دې وکړو یا داسې شرکي دغه دې پکې وکړو نو کار چې د نیکۍ کوو او هغه دې ته چې پکې د شهرت او دغه کې مطلب دا د الله پاک سره څوک شریک ګرځي که نه ځان سره نو الټه په سړي باندې وبال شي ګناه شي واتقوا الله د الله پاک نه ویرېږئ چې الله پاک وسې تقبول هم کړي او واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه چې بېشکه ستاسو ملاقات کوئ د خپل رب سره یعنې په دې یوازې نیکیانې چې تاسو کوئ او د الله پاک نه یره کوئ دا بل دا چې تاسو درېیم څه چې تاسو د خپل رب سره ملاقات کوئ نو خپل نیک اعمال او یره د الله پاک نه ساتئ وبشر المؤمنین اخره کې الله پاک فرمایي نبي علیه السلام ته چې د مؤمنینو ته ایمان راوړونکو ته څه دی خوشخبري واوروه د څه خوشخبري ورته واوره د اخرت د خوشحالو د اخرت د نعمتونو د جنتونو د دې خوشخبري ورته واوره او دا چاته مؤمنین څه صفات بیان شول چې وقدموا یو څه یو دا مخکې د صفت یو خو نیک اعمال کوي دویم دا چې د الله پاک نه یېرېږي دریم دا چې دا یقین ساتي چې زموږ ملاقات په زموږ د رب سره کېږي یعنې د دې دا پوخ یقین د اعمال او دا یره په دې زموږ د خپل رب سره ملاقات کېږي داسې مؤمنانو ته وبشر المؤمنین دې ته خوشخبري واوروه د جنتونو او د همیشه د نعمتونو بس دا خو دې بیمارۍ متعلق بحث شو صرف دې کې دا مسله واورئ چې کله هم دا بیماري انسان ته راشي اوس د مانځه څه حکم دی د روژې څه حکم دی نو که دې بیمارۍ په وخت کې منځونه به پرېږدي او د دې منځونو قضا پې هم نشته یعنې بیمارۍ نه وروسته په دې منځونو قضا نشته او که د روژې په حالت کې داسې بیماري راشي نو په دې بیمارۍ د وجې روژه خو به نه نیسي لیکن د هغې قضا به راوړي وجه دا ده چې په دې کې تکلیف دومره نشته ځکه چې په کال کې یو پیر راځي یا روژه نو که د سړي نه مثال په طور سره روژې قضا شي د بیمارۍ د وجې نو د هغې بیمارۍ د وجې بیا وروسته دې د هغې قضا راوړي د کال کې یو پیر ده او منځونه چې دي دا خو په ورځ کې 15 مونځ دي او په هره میاشت کې دا بیماري راځي چې په هره میاشت کې بیماري شي او د ورځې 15 مونځ دي نو چې څومره دا منځونه دا ټول چې راګرځي په دې کې حرج دی تکلیف دی پکې بیا خو انسان ته ګرانه ده وګوره الله پاک هر ځای کې د انسان سره د اسانۍ معامله فرمایي بس د مانځه پکې دغه حکم دی چې مونځ چې دی دا چې دی دغه به د دې قضا پې نشته البته که د روژې په ورځو کې داسې بیماري راشي بیا به د هغې قضا راګرځي ترجمې ته ویسألونک عن المحیض او دوی تپوس کوي ستا نه په باره د حیض کې قل ورته ووایه نبي علیه السلام هو اذن دا ګندګي ده فاعتزلوا النساء جدا اوسئ د ښځو نه فی المحیض د حیض په دې وخت کې ولا تقربوهن او مه نږدې کېږئ دې ته حتی یطهرن تر دې پورې چې دې پاکې شي فاذا تطهرن پس کله چې دې ښې پاکې شي فأتوهن پس راتله کوئ دوی ته من حیث امرکم الله کوم ځای نه چې الله پاک تاسو ته حکم کړی دی ان الله يحب التوابین بېشکه الله پاک خوښوي توبه کوونکي ويحب المتطهرین او الله پاک خوښوي پاکي حاصلوونکي نساؤکم ستاسو بیبیانې حرث لکم ستاسو دپاره فصل دی فأتو حرثکم پس راتله کوئ خپل فصل ته انا شئتم د کوم طرفه چې تاسو غواړئ وقدموا لانفسکم او ولېږئ د خپل ځان دپاره نیک اعمال یا وقدموا او وړاندې ولېږئ
لأنفسكم تخفل نفسون دفارا نغني كامات واتقوا الله أويري قيد اللهنا واعلموا أقوى شيء أنكم ملاقوه بشك استاسو ملاقات كي إلى غسرة وبشر المؤمنين أخش خبري وراء النبي عليه السلام مؤمنين صدق الله